شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. زه محمد ایاز زیدوال د ذوق کاروان د پاڼې نه تاسو ته یو ځل بیا مخامخ یم او دا به په یوټیوب او په فیسبوک تاسو ته پیش کوم. او اوس نن خو موږ په یو بل نامتو سندرغاړي خبره کوو چې د هغه نوم دی استاد سبز علي خان. راځئ چې اوس د دغه نامتو سندرغاړي استاد سبز علي خان په آواز دا کاکوړی واورو. خبرې کوو وایي چې د استاد سبز علي خان خاندان چې و دا د کشمیر نه راغلی و پېښور ته بازید خیلو ته
او ویلی شي چې په دغه کشمیر کې هم پښتانه پخوا زمانه کې آباد وو نو د دوی خاندان بازید خیل ته راغی بازید خیل د ادب په لحاظ سره ډیره زرخیزه ځمکه ده دې کې د پښتو نامتو شاعر کلندر مومن صاحب هم په بازید خیلو کې پیدا شوی و دا د صاحبزادګانو د کورنۍ نه و خو راځو خپلې خبرې له د استاد سبز علي خان چې استاد سبز علي خان په 1910 کې په بازید خیلو کې د یوسف خان کره پیدا شو او د دوه وروڼه نورو چې د یو نوم محمد علي او د بل نوم میرعلي او دوه د ده خویندې هم وې یوسف خان د خپل کلي یو نامتو زمیندار بل ډیر زیات تقوادار سړی او په الله او په رسول ډیر مینو استاد صابز علي خان په خپله خبره کې خبره کوي د ژوند په مرحلو باندې وایي چې ما باندې خپل پلار در لسمه جمعه ته سبق ویلی او ما به په جمعات کې نعتونه وي او په سکول کې به مې تلاوت کو ډېر خوږ اواز خدای پاک را کړو نو زمونږ په کلي کې یو نامتو رباب نوازو چې د هغه نوم و زرداد او په اکپنو کې به هم رباب غږو ډېر ماهر سړی و د رباب غږولو نو کله کله به مونږ زرداد څخه لړو هغه په حجره کې ماسخوتن چې کوم دی نو هلکانو ته رباب غږو ټپې چاربیتې سندرې به خلکو وي یو ورځ وه چې استاد سبز علي خان وایي زه هلک وم خپلو ملګرو سره لړم هلته محفل هغه یې جوړ کړی یو ملګري راته وي چې هلکه یو څو ټپې خو استاد سره وکړه خو زه یارېدم ډېر زیات وی ما چې دې ګڼه کې مې خپل مشران څوک نه ناست وی چې یو ټاپه مې وکړه بله مې وکړه او څلور پنځه مې نورې وکړې نو تره مې په هغه پروګرام کې ناست و نو راپسې راغی نو په وهلو یې تر کوره راوستم ډېر زیات یې ووهلم او پلار ته یې راله وی چې دا نیازبین زوی دی ګوره حجرو کې چې کوم دی نو مجلسونه کوي او تا دغه لري نو پلار ډېر زیات وایي وولم او راته وی چې پوزه دې ځای راښکه توبه وباسه خو مور ته خلاص کړم د ورځو نه ورځې وي او زه په مجلس باندې هم مین شوم ډېر زیات او دغه زمانه کې نامتو ګلوکاران چې کوم استاد صوبات خان استاد میر احمد انزرګل خانزاده متولي او په زنانو کې هم ډېرې وې خو د یوې نوم ظالم حبیب جان استاد سبز علي خان وایي چې حبیب جان اواز زما ډېر زیات خوښ و د رنګه ډېره لږه توره سکڼی وه خو ما نه مشره هم وه خو ډېر خوږ اواز و ما وی چې زه به حبیب جان سره یو ځای په محفل کې یو ټپه دوه وکړم دا به زما ډېره زیاته خواهش وي نو وایي لاړم څه مزدوري مې وکړه او ځان له مې یو باجه واغسته په پېښور کې او چې رالم څادر کې مې تړلې ده چې د بده شامیه ته چې کور ته رالم نو پلار مې کور ناست وی لکه سبز علي دا دې سره اړه وی ما چې دا خو مې بکس واغست صندوق مې واغست په پېښور کې او ته راړه را صندوق چې زه وګورم وی چې هغه څنګه صندوق پرانیسته نو خو باجه وه چې پونکي دې ګوته وړه نو هغې یې پې کړه نو کور تبر پروت نو بس هغې ورته ونیسه نو ټوکلې کړه او باجې راله وکړو ما پسې اراده وکړه ما کور پرېښود نیغ لړم هندوستان ته په هغه زمانه کې دغه ټول ګلوکاران استادان دغه پلار چې کوم دی د استاد نظیرګل پلار هلته کې و د استاد ضمیر استاد د معروف رباب نواز چې زمونږ په صوابای ضلع کې تیر شوی دی د هغه پلار نظیر استاد هغه هم هلته موجود و او ګلو خوشو سرنده نواز و هلته کې نو ما وی هلته کې دا ورنږدې شوم اواز ټیسټ یې راله وکړو نو ما په یو مخ د ککوړي دا چار بیته ووی چې ځمکه د مکې به زنګېدله لکه ټال او په بله غاړه مې چې کوم دی نو دا ووی چې د دنیا پانی بازار دی د غالب ګل استاد چار بیته را دا چې کله معاشرې ته راله او په دې پېښور کې خلکو خوښه کړه نو ډېره زیات یې خوښه کړه زمونږ په حجره کې هم په رکاډي باجه کې غږېده پلار او تره مې ورته دواړه ناست وو
چې هغه یې څنګه دا واورېده نو چا ورته وایي چې دا ستا د زوی اواز دی د سبزلي هغه وایي چې دا زه نه منم نو یې راپسې ملګري راولېږل وی چې هغه راولئ ماله حجرې ته یې راوستم پلار په مخ کې راته پلار وایي چې هلکه سبزلي دا اواز ستا دی ما سر مې کته کړ او کش مې نه کو وی راته وی چې ستا دا اواز دی نن نه پس داسې سندرو تا ته اجازت دی وایه نو بیا به چې کوم دی نو ما څیزونه وی ډېر معروف څیزونه مې ووی بیا په دغه وخت کې چې کوم دی نو متویر پیدا یو شاعر و وی چې هغه زما استاذ هم او د هغه ډېر څیزونه مې ووی په دغه کپنو کې د انډیا حمزه بابا هم هلته کې ناست و نو راته وی چې ما به یې صوفیانه څیزونه وی لکه ناتیه وی حمزه بابا له مې یو ناتیه کلام هم هلته ووی خلکو ډېر زیات خوښ کو وی میر احمد استاد وی چې هلکه ښه شاعر هم میر احمد استاد او ښه سندرغاړی هم وی راته وی چې هلکه سبز علي زما را کلام هم وایي ناتیه دی هغه له مې هم وویل هغې ډېر زیات رنګ وکړو وی د دیر نواب چې کوم دی نو وغوښتم د هغې نه پس چې کوم دی نو والي سوات وغوښتم وی افغانستان ته خبره لړه افغانستان کې چې کوم دی نو د هغه وغوښتم دا ګورنر صاحب څو دا ګورنر اشم خان وی مال چې کوم دی نو هغوی سره مې ډېره موده وخت تېر کړ هلته بیا پاکستان جوړ وی په 42 کې پاکستان 42 کې دغه جوړ د پېښور ریډیو سټیشن جوړ شو پاکستان لا نه و جوړ نو هغې کې چې کوم دی نو زه نوکر شوم ځکه چې تعلیم یافته وم طرزونه به مې هم جوړول او سندرې به مې هم وي د سندرو د سازینه انچارج شوم نو هغې کې به مې چې کوم دی نو خلکو له ټیمونه هم ورکول سندرې به مې هم وي بیا دغه زمانه وه چې خلک به راتلو او زرداد به بیا هلته کې ما سره رباب غږو خبره مې مخکې ایره شوه وی زرداد له بیا لاړم ما ورته چې استاد ما ته د رباب چل وښیه وی راته وی چې سبز علي د املا یې جوړ بیا ښه راښ کړی دی ځکه چې دا پیره دی ګورې وجني دا ترو یاره پلار دی دا شی مه کوئ ما ورته چې نه استاد زه به راځم وی هغه سره به تلم وی هغه راته د موسیقۍ چلونه خول بیا دغه زمانه وه چې بیا جنګ چالو شو نړیوال جنګ و جنګ عظیم چې ورته وایي په هغې کې به موږ سندرې وې حبیب جان به ما سره وي یو ځای سندرې وي ځکه زما هغه ارمان خدای پاک برابر کړی په هغې باندې او ډرامې وي ډرامو کې به زرداد کار کوی او حمزه بابا به خپله پکې کار کو حالانکې حمزه بابا به رباب هم وږو وی هغه د رباب هم ښه ماهر و انو دغه زمانه وه بیا پاکستان جوړ شو پاکستان جوړېدو کې بیا ما ډېرې سندرې ووي ما له دغه زمانه کې بیا ما واده وکړو خدای پاک راله چې کوم دی 6 زامن راکړه په هغه یې مې چې کوم دی تعلیمونه وکړو زما په زامنو کې به یو هم چې کوم دی سندرغاړی نه دی یو ځای مې په ریډیو پاکستان کې مالی په حیثیت نوکر کړو د پیدا متوایر سندرې به ما وي او دا زما استاذ هم وي کیسه یې هغه ډېره اوږده کړې ده او ډېره مخه یې کړې ده خو موږ ته داسې لږې لږې خبرې راټولې کړې او تاسو ته هم پیش کړې پیدا متوایر وایي زما استاذ او په 1981 کې هغه وفات شو نو هغه د هغې په غم زه ډېر زیات خفه شوم هغه ډېر زیات زما خوږ استاذ و د هغې یو زوی و د پیدا متوایر عنایت الرحمن چې ډاکټر و او هغه به ماله چې زه به کله ناروغه شم ماله به کور ته راته ما د پیدا متوایر په غم ډېر جړلي خو بیا چې کله استاد سبز علي خان په 1983 کې ډېر زیات ناجوړه شو د هغه یو زوی دا کیسه یې بیا رستو کوي هغه وایي چې زما پلار ډېر ناجوړه شو نو دا یې ووی چې لکه مرګ خوشتې او مرګ نه نیم خفه خو ګوره څومره د خلکو سره ما په دغه ځای کې ناستې پاستې کړې وي او هغوی سره مې چې کوم دی نو هغه وختونه تېر کړي یو هم زما تپوس له لکه رانغې نو دغه ګیلې یې کړې وه خبره رانه لږه پاتې شوې وه چې بیا د ده ډله چې کومه وه د خادو او هغې ته به ته نو د دولت استاذ د ثوابی دی هغه به سره رباب غږو نو نظیر ګل پلار به ورسره چې کوم دی دوکړه غږوله داسې چې کوم دی نظیر استاذ او بیا دی به ورسره رباب غږو دغه انځرګل دا سندره چې وایي ما وویل چې
مال اندر شعر کې او جوړ کا تعویذونه کنه. دا سندره چې مې ووینو ډېره مشهوره شوه. دا زما ډله وه. بیا به موږ په میپلونو ته تلو او دغسې به پروګرامونه کول، خلکو به خوښول. استاد سبز علي خان چې کوم دی په دغه هنرمندانو کې تعلیم یافته سړی و، ښه سړی و، نعتیه کلامونه ډېر دي. او بیا دی په 1983 کې وفات شو. وایي چې کله دی وفات شو نو دغه ځای دغه مقبره کې د پېښور دغه لویه مقبره کې چې کوم خښ دی او قبر یې د 3 توتانو د سوري د لاندې دی. او خدای بخلی چې کوم دی وایي چې سمال خخو نو د پیدا متویر زوی پې ډېر زیات جړلي و، ډاکټر عنایت الرحمن چې دا زما د پلار ډېر خوږ دوست هم و، شاګرد یې هم. ما دا کیسه یې وکړه ټوله او که دې کې څه پاتې شوي د استاد سبز علي خان په ژوند په حالاتو کې نو د یاداشت خبرې دي، کیدای شي چې ډېرې رانه پاتې شوي او سرغټې غټې خبرې مې ته وکړئ. اوس په چې کوم دی نو د استاد سبز علي خان یو ریکارډ واورو او تاسو نه به زه اجازت وغواړم. راشد البرع خبر وانا ربك على ضماء دنيا على ضماء. راشد البرع خبر وانا ربك على ضماء دنيا على ضماء. يا قربان محبت کی قند زویا راشا پرسالا کہالی روحی تنا جدا کی دل قرار گمائے دنیا گمائے. یہ قربان رحم تکار دے زما پہاڑا زیا شکیو قاد جمال دی فریاد مادر پسی دڑھا بیمار گمائے دنیا گمائے. یہ قربان کا جدائی دا یا رسول تو درد غوڑی را باند جوئی تو جد غما وجد والد انگار غمائے دنیا غمائے. یہ قربان محبت کی دیر غمائے کمر جزائی لدی جلدیا کمی بحالت قبری کی پریار غمائے دنیا غمائے. یہ قربان سدے پمائے نہرو کرم کیا کمبال مالا دمر گاؤں کی متوہے وائے جانتی میں جدیدار غمائے دنیا غمائے. راشد البرع خبر وانا روز پاگ غمائے دنیا غمائے. راشد البرع خبر وانا روز پاگ غمائے دنیا.